صدام حسین څوک و؟ څنګه ژوند یې وکړ؟ واک ته څنګه ورسېدی؟ په کویټ حمله څنګه وکړل؟ د عراق او ایران جنگ څنګه وموښتی؟ د ماشومتوب څنګه تیر سو؟ زده کړې یې چیرې وکړې او سیاسي ژوند یې څنګه و؟ د واکمني څنګه وه؟ کورنۍ ژوند یې څنګه و او اعدام څنګه سو؟ السلام علیکم، زه منظور احمد پوپل او تاسو ګورئ منظور ټي وي. صدام حسین د عراق د تقریب ښار په الغوجه کلي کې په 1930 کال کې زیږېدلی دی. د صدام پلار او ورور د هغه له زیږېدلو څخه مخکې د سرطان ناروغۍ له امله مړه سوي دي. دغو مړینو د صدام مور صبحه دونه خفه کړل چې غوښتل یې ځان وژنه وکړي. کله چې صدام نړۍ ته راغی، صبحه له هغې سره کار نه درلودی او صدام د خپل اکا لخوا کور ته راوړل سو. د هغه مور بیا ځلې واده وکړ او له دغه واده څخه د صدام 3 ناسکه ورونه پیدا سول. د صدام ناسکه پلار ابراهیم د صدام سره ښه چلند نه کاوه، ځکه هغه په 10 کلنۍ کې خپل د اکا کره وتښتېدی او د هغه ښې پالنې خپل اکا د پلارنۍ شخصیت بدل سو. صدام تر ثانوي ښوونځي وروسته په یوه عراقي حقوقي ښوونځي کې د 3 کلونو لپاره زده کړې وکړې. په 1950 کال کې د 20 کلنۍ په عمر زده کړې پرېښولې او له پان عرب باس انقلابي ګوند سره یو ځای سو، ځکه چې د اکا ملاتړی و. په 1955 کال کې په عراق کې د باس ګوند غړي له 300 کسانو څخه کم وو. انقلابي جذبه د منځني ختیځ او عراق په دوران کې یوه ځانګړونه وه. په مصر کې د جمال ناصر د پان عرب ملت پالنې د صدام په څیر پر باسي ځوانانو اغیزه وکړل. د ناصر راپورته کېدلو په ټول منځني ختیځ کې د انقلابونو څپه خورا کړل چې د 1950 او 60 لسیزې ترمنځ یې د عراق، مصر او لیبیا پاچاهي رانسکوره کړل. ناصر په 1955 کال کې د سویس کړکېچ په بار کې له برطانیې او فرانسې سره د جګړې له لارې د مصر په مدرنګ کولو او له سیاسي پلوه د عربي نړۍ له یووالي سره په ټول منځني ختیځ کې د ملت پالو الهام بښونکی سو. ویل کېږي چې د هغه خسر خیرالله د عراق د 1941 کال په کوتتا کې د لوی برطانیې سره په جګړه کې او د عراق او انګلیس په جګړه کې د هغه د رول له امله 15 کاله په زندان کې تیر کړل او په غالب ګمان یې د خپلو کارونو په اړه ځوان حسین ته ځینې کیسې او لارښوونې وکولې. د قاسم د کابینې له 14 غړو څخه 12 کسان د باس ګوند غړي وه. دا چې هغه د جمال ناصر له متحده عربي جمهوریت یا UAR سره یوځای کېدل رد کړل، ګوند د هغه پر ضد سو. قاسم په حکومت کې د خپل دریځ د پیاوړي کولو لپاره له عراقي کمونیست ګوند سره یو اتحاد رامنځته کړ. په دې پان عربیزم له هرې نظریې سره مخالف و. په هم هغه کال کې د باس ګوند مشرتابه هوډ درلود چې قاسم ترور کړي. صدام د عملیاتو اصلي غړی و. هغه مهال د باس ګوند د دولت خلاف د جګړې د ماشین په پرتله تر ډیره یو ایډیالوژیک ازمایښت و. ډیری غړي یې ښه روزل سوي وه، زده کوونکي وه او صدام له دې لایحې سره برابر و. د خبریال کالکولین په وینا د صدام ټاکنه په کلک ډول د یو حیرانتیا وړ وه. د قاسم د وژلو مفکوره ښایي د ناصر وه او د اټکل له مخې هغو کسانو چې په عملیاتو کې برخه لرله د مشق یې زده کړې کړې وې. وروسته د UAR برخه وه. د کانکولین له مخې لا تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي خپاره سوي چې په دې طرحه کې د ناصر مستقیم لاس لرل په ګوته کړي. صدام په خپله په دې باور نه و چې څنګه ولسمشر سو. له عراق څخه بار یې ټریننګ لیدلی وي، ځکه هغه وروسته د ترور له ټیم سره یو ځای سو. حسین په 1950 کال کې هغه مهال چې 20 کاله عمر یې درلودی، خپل اکا په مرسته د عراق باس ګوند غړی سو. نوموړی د باس ګوند په سیاسي ناستو او لاریانونو کې د خپل ښار تقریب نه ښه ونډه درلودل چې له دې سره یې د خلکو ترمنځ ځان ته ځای پیدا کړ. په 1950 کال کې په عراق کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د یاد هیواد د وخت لومړی وزیر جنرال عبدالکریم قاسم ووژل سو. د نوموړي د وژنې تور په هغه وخت په صدام حسین ولګېدی
له هغې وروسته صدام مصر ته وتښتېدی. هلته یې د حقوقو په برخه کې زده کړې وکړې. د هغه وخت حکومت د صدام په نشتون کې نوموړي ته د اعدام سزا واوروله. په 1960 کال کې د باس ګوند غړو چې د یې غړیتوب لري د یوې کودتا په ترڅ کې د عراق د حکومت چارې په لاس کې واخیستې. اما د باس ګوند د خپل منځنۍ شخړو له امله د یاد ګوند حکومت له 8 میاشتو وروسته ونړېدی. له دې وروسته صدام حسین عراق ته راستون سو او د باس ګوند د سیاسي ستونزو په هوارولو یې پیل وکړ. په ورته وخت کې د حکومت چارې د باس ګوند د مخالف عبدالرحمن عارف په لاس کې وې. نوموړي صدام حسین بند ته ولېږي چې له 3 کلونو بند تېرولو وروسته نوموړي له بنده وتښتېدی. په 1960 کال کې د باس ګوند د دویم ځل لپاره د یوې کودتا په ترڅ کې چې جنرال احمد حسین البکر یې مشري کوله د حکومت چارې په لاس کې واخیستې. نوموړي په 1980 کال کې د عراقي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه وټاکل سو. حسین له څه مودې وروسته د احمد الحسن البکر د حکومت چارې د یوې کودتا په ترڅ کې په لاس کې واخیستې. کابو 3 لسیزې په عراق حکومت وکړ. په 20 میلادي پیړۍ کې د نورې نړۍ په څېر په منځنۍ ختیځ او ځانګړې توګه عراق په سیاست کې د پخوانۍ لوی برطانیې لوی لاس و. همدا یې لامل لکه د ډیورنډ لاین د هانګ کانګ پر سر د چین سره تړون له عراق څخه په 1923 کال کې کویټ بیل کړ. د عراق او ایران له جنگ وروسته صدام چې له کویټ نه میلیارډونه قرضه ترلاسه کړې وه غوښتل چې کویټ له عراق سره د نورې قرضې ترڅنګ یاد هیواد ته خپل زاړه پورونه ور وبخښي. اما کویټ له یادو غوښتنو کلک انکار وکړ. په کویټ د صدام د حملې دویم لوی عامل دا و چې صدام د ایران سره د جنگ پر مهال د خپل شوي تاوان د پوره کولو لپاره غوښتل په نړیوال بازار کې د تیلو بیې لوړې کړي او یا د غوښتنه یې له کویټ هیواد څخه هم کړې وه ځکه چې د کویټ د تیلو ډیره برخه امریکا او نور لویدیځو هیوادونو ته په ارزانه توګه تلله. له دې وراخوا کویټ د امریکا په غوښتنه د عراق د پولو ترڅنګ د تیلو راایستلو چارې پیل کړې چې له دې کار سره غوښتل د عراق د تیلو زیرمې هم راوباسي. یاد کار د صدام غوسه راوپارول او بالاخره په 1990 کال کې برید پرې وکړ. هم د برید په لومړي سر کې امریکا خپل بېطرفي توب اعلان کړ اما وروسته یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه په کویټ کې د عراق پر ضد عملیات پیل کړل. په پای کې یې عراقي ځواکونه د کویټ پرېښودو ته اړ کړل. ویل کېږي د امریکا د مداخلې لوی لامل په کویټ کې د صدام حسین له حملې وروسته د تیلو بیې لوړوالی و. له دې وړاندې چې په ایران د امام خمیني په مشرۍ اسلامي انقلاب بریالی سي خمیني د عراق په نجف ښار کې میشت و چې د ایران هغه وخت محمد رضا شاه په غوښتنه د ولسمشر صدام حسین لخوا له یاد ښار څخه وایستل سو. خمیني له نجف وروسته د لویدیځ په ملاتړ فرانسې ته ولاړی او له هغه ځایه یې د ایران انقلاب بریالی کړ. له همدې پیښې وروسته د ایران او عراق اړیکې ښې نه وې. د دواړو هیوادونو په سرحدي پوله کې د یو شمېر ستونزو له راپیدا کولو وروسته په 1980 کال کې صدام د ایران په خوزستان ولایت پوځي حمله وکړل چې یاد جنگ 8 کاله دوام وکړ. ویل کېږي چې په یاده جګړه کې د دواړو هیوادونو 1.7 میلیونه پوځي او ملکي وګړي ژوند له لاسه ورکړ. په 1988 کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 598 نمبر پریکړه لیک په اساس دواړه هیوادونو جنگ پای ته ورساوه. ویل کېږي چې د عراق لپاره د یاد جنگ تاوان کابو 15 میلیارډ ډالر و. د صدام په وینا یاد جنگ نوموړي د لویدیځو هیوادو په لمسونو او ملاتړ په ځانګړې توګه د امریکا په ملاتړ د ایران د انقلابي حکومت پر ضد شروع کړ. د امریکا لپاره د یاد جنگ د ایران له انقلاب وروسته د ایران او امریکا ترنګلې اړیکې وې. په ولسمشر حسین د عراق د جیل سیمې ته د سفر نه راستنېدو پر مهال وسلوال برید وسو چې په ترڅ کې یې د نوموړي څو ساتونکي ووژل شول.
شول. له دې پیښې وروسته د عراق مرکزي حکومت په یاده سیمه کې درانه عملیات ترسره کړل چې د یو شمېر نړیوالو رسنیو پر باور پکښې 148 ملکیان ووژل شول چې د لویدیځو بشري حقونو د سازمانو لخوا یې تور د هغه وخت په ولسمشر صدام حسین ولګېدی. نوموړي په عراق کې د خپلې واکمنۍ پر مهال ګڼ شمېر اصلاحات راوستل. له هغې ډلې د سني شیعه کورد ترمنځ د شخړو پای و. د صدام د واکمنۍ پر مهال یو وخت په عراق کې په یو وخت کابو 2 میلیونه اروپایي او آسیایي کارګر کار کاوه. د اقتصاد ترڅنګ عراق په پوځي برخه کې هم زیات پرمختګ کړی و. صدام حسین په 10 دسمبر د 2006 کال سهار پر 6:30 بجې د بغداد په شمال کې په یوه پوځي هډه کې د لوی اختر په سهار د مخالفینو په شتون او مسؤلیت اعدام سو. انا لله و انا الیه راجعون.